عیسی د هغې سره د غره نه راکوز شو او په هوار میدان کې ودرېده. په دغه ځای کې د هغه د مریدانو ډله او ډېر خلک چې ټول د یهودیا او یروشلم او د سور او د سیدا د سمندري غاړې نه راټول شوي او د هغه اورېدو ته راغلي او چې دوی د خپلو رنځونو نه شفا ومومي او هغه څوک چې پیریانو نیولي روغ شول. ټولو خلکو کوشش کولو چې لاس وروړي ځکه چې د هغه نه یو طاقت راوتلو او ټول به یې روغول. بیا عیسی خپلو مریدانو ته مخ راواړولو او وی فرمایل چې تاسو بختور یې چې غریبان یې ځکه چې د خدای پاک بادشاهي ستاسو ده. تاسو بختور یې چې اوږي یې ستاسو لوږه به په مړېدو بدله شي. تاسو بختور یې چې اوس جاړئ ستاسو جړا به په خندا بدله شي. تاسو بختور یې کله چې خلک تاسو نه نفرت کوي او د خپل میز نم شړي او درته سپکې سپورې وي او د ابن آدم د موریدې په وجه په تاسو الزام لګوي نو په هغه ورځ تاسو خوشحالي کوئ او په خوشحالۍ ټوپونه وخئ ځکه چې په اسمان کې ستاسو دپاره لوی اجر دی. همدغه شان د دې پلار نیکونو هم د نبیانو سره دغه شان سلوک کړی. خو ای مالدارو په تاسو افسوس دی ځکه چې تاسو خپل د خوشحالۍ دور تیر کو. په تاسو افسوس چې اوس ماړی ځکه چې تاسو به وږي شئ. په تاسو افسوس چې اوس خاندئ ځکه چې تاسو به په غم اخته شئ او جاړئ به. افسوس دی په تاسو کله چې ټول خلک ستاسو ښه تعریف کوي. نو دغه شان د هغې پلار نیکونو د دروغجنو نبیانو تعریف هم کولو. خو ما ته غوږ شئ چې زه درته څه ویم. د خپلو دشمنانو سره مینه کوئ او څوک چې ستاسو نه نفرت کوي د هغې سره ښه کوئ. د هغې دپاره برکت غواړئ. څوک چې په تاسو لعنت کوي او د هغې دپاره دعا کوئ. څوک چې تاسو بې عزته کوي که څوک تاسو په یو مخ ووخي نو هغه ته بل مخ هم ور واړوئ. که څوک ستاسو چوغه واخلي نو هغه ته خپل کمیس هم ورکئ. څوک هم چې ستاسو نه څه وغواړي هغې له ورکئ. کله چې تاسو نه څوک هم ستاسو څیز واخلي نو د هغه نه بیا تپوس مه کوئ. د نورو سره داسې سلوک کوئ لکه څنګه سلوک چې تاسو د ځان دپاره غواړئ. که تاسو صرف د هغې سره مینه کوئ څوک چې تاسو سره مینه کوي نو بیا تاسو د کم اجر امیدوار یئ ځکه چې ګناهګار هم د هغه چا سره مینه کوي څوک چې د هغې سره مینه کوي. او که چېرې تاسو د هغه چا سره نیکي کوئ څوک چې تاسو سره ښېګړه کوي نو ستاسو څه اجر دی ځکه چې ګناهګار هم یو بل له قرض ورکوي. ځکه چې ګناهګار خو هم دغسې کوي. او که چېرې تاسو تش هغه چا له قرض ورکوئ چې ستاسو باور وي چې تاسو ته به واپس کړي نو په دې کې ستاسو اجر څه دی ځکه چې ګناهګار هم یو بل له قرض ورکوي. خو تاسو د خپلو دشمنانو سره مینه او نیکي کوئ او قرض بغیر د څه لالچه ورکوئ نو تاسو به ډېر لوی اجر ومومئ. تاسو به بیا د خدای تعالی زامن شئ ځکه چې هغه په خپل هم په ناشکرو او په شریرانو مهربانه دی. ترسناک شئ لکه څنګه چې ستاسو پلار هم ترسناک دی.